په هسپتال کې د یو ډاکټر له ډاکټرې نرسې سره غلطه ویډیو اپلوډ شوه. په ویډیو کې ښکاري چې ډاکټر له همدې نرسې ډاکټرې سره همدا غلط کار کوي او بل کس ورته په پټه کیمره ایښې ده او د دوی دغه ټولې بدکاریانې ریکارډ کړي دي. ملګرو که غواړئ چې تاسو هم د دوی همدا لوڅ او بربنډه ویډیو وګورئ نو په ویډیو کې راسره تر پایه پاتې شئ. په همدې ویډیو کې د دوی دغه لوڅه ویډیو هم درښیم او په اړه یې پوره معلومات در کوم چې دغه ډاکټر او دغه نرسې د څه په خاطر داسې غلط کار کړی دی. ملګرو د دغه ډاکټر او دغه نرسې دغه ویډیو د دغه ډاکټر یو بل هلک نرس وایرل کړې ده او دغه نرس وایي چې دغه زموږ ډاکټر بل دغه نرسې سره په کلینیک کې همدا غلط او فحاش کار کول چې ماته به د دوی دغه کار هیڅ هم خوند نه راکول. دا نرس وایي چې همیش به زموږ ډاکټر کوشش کول چې زه دغه کلینیک ته رانه شم او ډاکټر غوښتل چې دلته په کلینیک کې ځای خالی وي، نور څوک نه وي، یوازې زه یم او دغه نرسه وي او کله چې مې هم زړه وغواړي او همدا غلط کار ورسره وکړم. دغه نرس وایي چې ما کله هم د خپل ډاکټر بېعزتي نه کوله او نه مې غوښتل چې د دوی دغه ویډیو وایرل کړم. خو دغه هلک چې د دغه ډاکټر په کلینیک کې کار کول او دغه ډاکټر هم ورنه تنګ راغلی و چې همیش به دې ته مزاحمت کول، نو دغه ډاکټر هم دغه نرس له خپل کلینیکه وشړل او غوښتل یې چې موږ ته ماحول خلاص وي او هیڅوک مو هم له دغه بدکاري او فحاشي څخه راونه ګرځوي. خو دغه هلک وایي چې کله زه ډاکټر له کلینیک څخه وشړلم نو ما ته هم غوسه راغله او زړه مې صبر ونه کړ، نو د خپل ډاکټر له همدې نرسې سره مې همدا لوڅه او بربنډه ویډیو وایرل کړه. دغه نرس وایي چې اوس ما ته همغه ډاکټر رختارونه راکوي او همیشه راته ټلیفونونه یا میسیجونه کوي چې پرېږدم دې نه وژنم دې. ملګرو د همدغه ډاکټر او همدې نرسې پوره مکمله لوڅ او بربنډه ویډیو موږ ته اوس په لاس راغلې ده. که د ثبوت لپاره کوم ملګری هم غواړي چې همدا لوڅ او بربنډه ویډیو وګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به د همدې ډاکټر له خپلې نرسې سره فل لوڅ او بربنډه ویډیو در ولیږو. دا نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.